دا د ننګرهار د 9 ولسوالیو هغه 3 تنه داعش وسلوال دي چې تازه د قومي مخورو په منځګړیتوب د ننګرهار ملي امنیت ریاست کې اسلامي امارت ته تسلیم شول. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر وایي دا داعش وسلوال د حقیقت په درک کولو سره د امیر المؤمنین د عمومي بخښنې د فرمان له مخې عادي ژوند ته راوګرځېدل او د اسلامي امارت د ځانګړو شرایطو په منلو به سر مال او کورنۍ خوندي وي. نو په د باندې یو لړ شرایط دي چې د باینده لپاره نظامی وسایط نه استعمالوي، داسې یو څه به نه کوي چې د هغه د وجې نه زموږ په د باندې شک پیدا کېږي یا دا بیا د هغه سره د رابطې د نیولو ترتیب برابروي یا دو په خپل منځ کې داسې غونډې او دغه کوي چې هغه سبا د شک او شبهې سبب ګرځي یا دو بیا د ځان د منظمولو. نو دغه وي او بیا دو به هغه یو شرط دا دی چې دو به د خپلو دغه نوي ځوانانو له به د خوارجو قباحتونه بیانوي او د اسلامي امارت حقانیت به بیانوي. نو دغه شرایط دغه شرایطو لاندې به دو راځي او د اسلامي نظام د چتر لاندې به زندگی کې لکه د نورو عامو مسلمانانو غوندې د سر او مال حفاظت په موږ باندې لازم دی. تسلیم شوي داعش وسلوال وایي د دې ډلې زور زیاتي او ظلمونو ته په کتوي دا غوره وګڼله چې د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږي او د لا پیاوړتیا لپاره یې لاس په کار شي. زه نور حبیب د سپین غر ولسوالۍ مربوط کومې مخکې چې موږ په داعش کې کوم د دوی سره موږ دغه و د دې نه وروسته به انشاءالله د اسلامي امارت دفاع به کوو، د زړه نه به یې کوو او د هر د اسلامي امارت د بقا دپاره به موږ هر قسم هلې ځلې کوو انشاءالله. چې زما نوم محمد امین د بټګوټ د ولسوالۍ د چاردی د کلي اوسېدونکی داعش سره یو ځای شو. داعش کړن یو عمل چې راته معلوم شو موږ ته برات اعلان کړو، تر قیامته د هغو نه موږ بېزاره. قومي مخور وایي له تسلیم شویو داعش وسلوالو یې تضمین اخیستی چې له دې وروسته به هیڅ ډول تخریبي فعالیتونه نه کوي او که له خپلو ژمنو وړینو د قومي تړو له مخې به یې کورونه سوځول کېږي او کورنۍ به یې له سیمې شړل کېږي. زما نوم ملک اسلم د باریکا او د قریه ملک. دغه ورونه چې موږ راوړي دي دوی د دې نه مخکې په د داعش په لیکو کې کار کوو. هغوی دوی خپل خپیماني څرګنده کړي او د امارت د اسلامي د عفې نه په استفاده سره راغلي دي او خپل خپیماني ښکاره کوي او د امارت نه معافي غواړي، د قوم نه معافي غواړي او راځي او د قوم امارت سره یو ځای کېږي او د امارت سره د امارت ټول قوانون مني. ملک عبدالظاهر زه کوم داعشیان چې موږ سره نن راغلي وو او دلته تسلیم شول او زمونږ په واسطه باندې اسلامي امارت ته تسلیم شول او راغلل. د دغه خلکو پلرونو موږ ته تضمین راکړی او موږ اسلامي امارت ته ورکړی او د آینده دپاره به دوی نه مخالفت کوي او که مخالفت وکړي موږ یې مخالف یو. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې داعش اوس مهاله هیڅ ډول منظم فعالیت نه لري او د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې تر دا مهاله له 560 زیات داعش وسلوال دوی ته تسلیم شوي دي.